تازه پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تازه پیغام. آیا افغان مشران به بالاخره یو موټی شي؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو تحولاتو او بریدونو وروسته د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یو تازه او مهم پیغام خپور کړی دی. نوموړي د هیواد ټولو سیاسي څیرو ته غږ کړی چې د اوسني حساس وضعیت په نظر کې نیولو سره باید اختلافات یوې خواته کیږدي او د ملي ګټو لپاره یو موټی شي. د هغه په وینا اوسنی حالت د دې غوښتنه کوي چې ټول افغانان پرته له سیاسي او فکري توپیرونو د خپل هیواد د ساتنې لپاره ګډ دریځ غوره کړي. هغه ټینګار کړی چې پر افغانستان هر ډول برید د ټول ملت پر وړاندې جدي ګواښ دی او اړتیا ده چې په ګډه ورسره مقابله وشي. محمد اشرف غنی همدارز ویلي چې د هیواد ساتنه یوازې د یوې ډلې مسؤلیت نه دی بلکې دا د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت دی. نوموړي باور څرګند کړی چې که سیاسي مشران، مدني فعالان او بیلابېلې ډلې سره متحد شي نو افغانستان کولی شي له روانو ستونزو څخه په قوي ډول ووځي. په خپل پیغام کې هغه دا هم څرګنده کړې چې د هیواد د راتلونکي لپاره باید د همکارۍ فضا رامنځته شي څو ټول افغانان وکولی شي د ثبات او پرمختګ په برخه کې فعاله ونډه واخلي. په همدې حال کې سیاسي شنونکي وایي چې دا ډول څرګندونې ښایي د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د تفاهم او نرمښت لامل شي په ځانګړي ډول داسې وخت کې چې هیواد له بهرنیو فشارونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دی. بلخوا د پاکستان وروستي بریدونه د خلکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شوي او ګڼ شمېر افغانان یې غندنه کړې ده. راپورونه ښیي چې په ځینو سیمو کې ملکي زیانونه هم اوښتي دي چې دا وضعیت لا حساس کړی دی. کارپوهان ټینګار کوي چې که افغانان وکولای شي د ملي ګټو پر بنسټ یو ګډ دریځ غوره کړي نو دا به نه یوازې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي بلکې د هیواد د راتلونکي پرمختګ لپاره به هم یو مهم ګام وي. په پای کې شنونکي وایي اوسنی وخت د یووالي، تفاهم او ګډ کار وخت دی او دا به راتلونکي ورځې وښیي چې افغانستان سیاسي مشران به دغه فرصت څنګه وکاروي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.